په اسلام آباد کې څلور هوټلو ته چې دی نو هغو ته د شرابو لایسنس میلاو شو چې تاسو په دې کې شراب خرڅولی شئ. ویډیو راسره مکمل وګورئ، کوم قسم خلکو له به شراب ورکوي او کوم قسم خلکو له به شراب نه ورکوي. محسن نقوي چې دی نو مکمل ډیټیل بیان کړی دی. ډېر د افسوس مقام دی چې زمونږ دا ملک چې دی نو دا د اسلام په نوم باندې آزاد شوی دی. دیو چې دی نو شراب پکې کولاو کړه چې شراب داسې خرڅولی شي. اولنۍ خبره خو زه دا کوم چې زمونږ په اسلام کې چې دی نو شراب حرام دي، شراب څښل او شراب خرڅول حرام دي، لیکن دیو بیا چې دی نو اجازت ورکړو ملګرو. او که چېرته چې دی نو دا د عمران خان په حکومت کې دا شوی وی نو صحافي به هم لګیا وی او ټول خلک به لګیا وي چې عمران خان د یهودیانو ایجنټ دی. بلکې نن چې دی نو شهباز شریف دا کارنامه وکړله نو هېڅ کس چې دی نو اواز نه چوتی، نه صحافي نه چې دی نو فضل الرحمن چې دی نور سیاسي پارټۍ والے چې دی نو هغوی دا دې باره کې یوه خبره ونه کړله چې ولې چې دی نو په پاکستان کې شراب کولاو کړل او دې هوټلو ته ولې چې دی نو اجازت ورکړو او لایسنس یې وله ورکړو ملګرو. بله خبره دا ده چې کوم هوټلو ته چې دی نو اجازت ورکړی دی، په دې کې دی یو میرټ او بل دی سرینا هوټل، بل دی بیسټ ویسټ او موویز اینډ پیک هوټل. ملګرو دې څلور هوټلو ته چې دی نو اجازت ورکړو، لایسنس یې ورکړو چې تاسو په دې کې شراب خرڅولی شئ. دا محسن نقوي ورکړلي او په دې چې دی نو کوم قسم خلکو له به شراب ورکوئ او کوم قسم خلکو له به شراب نه ورکوئ. نقوي وایي که نه چې کومه د بهر ملکونو نه میلمانه راځي په سیاسي طور باندې نو هغه په دغه هوټل کې پاتې کېږي، په سرینا هوټل کې او په دغه قسمه هوټلو کې پاتې کېږي نو هغوی ته چې دی نو شراب به تاسو ورکوئ، شراب به په دې هوټلو کې تاسو خرڅوئ چې هغه غیر مسلمه راځي او دلته پاکستان کې به شراب څښي. دویمه خبره پکې دا کړله چې کلاړیان راځي، د بهر ملکونو نه کلاړیان راځي یا سیلګري راځي نو هغوی چې دی نو په دغه هوټلو کې پاتې کېږي نو په دغه هوټلو کې به ورته چې شراب چې دی نو دا دستیاب وي. ډېر د افسوس مقام دی ملګرو. بیا چې دی نو دې لایسنس ورته په 5 لک روپۍ میلاو شوی دی، 5 لک روپۍ چې دی نو لایسنس ورکړی دی او چې بیا کله لایسنس نوی کوي په کال کې نو دوی چې دی نو 2.5 لک روپۍ به ورکوي ملګرو. دا چې دی نو په څلور هوټلو کې چې دی نو اجازت ورکړلی شوی دی چې تاسو شراب خرڅولی شئ، هغه کولیام شراب خرڅولی شئ. او په مسلمان باندې به تاسو شراب نه خرڅوئ، په پاکستان کې په مسلمان باندې به تاسو شراب نه خرڅوئ. بالکل چې دی نو ناروا یې کړې ده چې دوی له اجازت ورکړو دې څلورو هوټلو له نه وه پکار که نه، ځکه چې یو کس چې دی نو هغه شراب خرڅوي نو په دې کې هم ګناه دی که نه، چې یو کس یې خرڅوي په غیر مسلم یې خرڅوي خو په دې کې خو ګناه دی که نه، دا خو په دې کې شریک شو. یار زمونږ ملک چې دی نو دا کوم طرف ته روان دی. که چېرته د عمران خان په حکومت کې دا داسې شوي وی که نه، داسې فیصله شوي وی نو دې ټولو خلکو به چې دی نو عمران خان ته د یهودیانو ایجنټ ویلی چې هغه خپله چې دی نو حقیقت وښودلو، خپل چې دی نو اصلیت یې وښودلو. لیکن نن راشئ که نه، هر سړی غلی دی، صحافي غلی دی، سیاسي خلک غلی دی. ولې غلی دی یار؟ ولې تاسو چې دی نو د دې لپاره اواز نه چتوئ؟ ولې چې دی نو په پاکستان کې د شراب چې دی نو کولاو کړلو؟ د دې خبرې مطلب دا دی په دې څلورو هوټلو کې چې دی نو اوس اجازت ورکړلی شو، بیا به د پاکستان کې اجازت ورکړلی شي او ټول خلک به کولیام څکي او دا مسلمانان چې دی نو دا به هم په دې بده باندې راواوړي. ډېر د افسوس مقام دی چې څومره کسان مې ویډیو ګورئ دا به ضرور شیر کړئ.